چې شتې په سره غرمه باندې دروازې ټکوي فرض روزه ده. السلام علیکم ورور. وعلیکم سلام. چې شتې وروره ستی په کور کې څو انسانان روزې نیولي؟ څه مطلب ستی په کور کې څو انسانان روزې نیولي دي؟ موږ تاته څه روزه خورو معلومېږو؟ دا پوښتنه څه لپاره وکړه؟ څو روزې مې څو روزې مې نیولې دي؟ یا زما د خبرې مقصد دا نه و وروره، یا هغسې د مقصد څه و؟ د خبرې ولې دې دا پوښتنه وکړه؟ ولې خیر د چي لپاره دې پوښتنه وکړه؟ یا وروره هلته ماجد له یو سرمایداره سړی راغلی و، هغه ویلې وستی په کلي کې څو انسانانو روزې نیولې دي، د دې ګردو نومان ولیکه مال یې راوړه، نو زه د هغو دپاره روزه ماتونه ورستوم. په دې به ما تاسو پوښتنه وکړه ما ته څو کسان؟ ښه نو خو اول به دې سر راخلاصوي. موږ په کور کې موږ شپږ انسانان روزې نیولې دي. ښه شپږ کسان روزې نیولې دي. هلکه شپږ کسان ولیکه. راځه بابو اوس له سالن تود کوي، راځه اوس لا ډوډۍ وخورې بیا سړېږي. ځه لاړ شه روزه خوره، شپږ کسان روزې نیولې دي. راځه. آه